د ارطغرل غازي رښتینی تاریخ. ارطغرل غازي د عثمان پلار او د کایا قبیلې څخه و. هغه په 1188 میلادي کال کې زیږېدلی او په 1280 کې وفات شوی دی، خو په ځینو کتابونو کې د مړینې نیټه 1281 میلادي کال ښودل شوې ده. هغه د عثماني خلافت بنسټ ایښودونکی دی چې همدغه خلافت بیا له 1291 څخه تر 1940 میلادي کال پورې د 600 کلونو لپاره له اسلامي امت څخه دفاع وکړه. هغه له 400 خیمو سره په یوه ننګونکي لار باندې د لویدیځ په لور لاړ او د یوې لویې امپراتورۍ بنسټ یې کېښود. وروسته له هغې چې سلطان علاودین د سډیچین کوپیک دولت لخوا مسموم شو، نو د کوپیک دولت په وړاندې پاڅون وکړ او د سروګوت ښار یې خپل مرکز وټاکه. ارطغرل له خپلې مېرمنې حلیمې سره زیاته مینه لرله او له هغې څخه یې 4 زامن وزېږېدل. هغه د 90 کلونو په عمر ومړ او د خپل ژوند وروستي 10 کلونه یې په خپله قبیله کې په خاموشۍ سره تیر کړل. ارطغرل غازي بوډاتوب ته له نږدې کېدو سره سم خپل مسؤلیتونه ځوان زوی عثمان ته وسپارل. د هغه د ژوند یو تاریخي ثبوت د عثمان لخوا را ایستل شوي سکې دي چې طغرل د خپل پلار په نوم پیژني. د هغه په اړه ځینې معلومات او تاریخي حقایق شتون لري چې د ترکیې په ارشیفونو کې ساتل شوي، مګر سره له دې د ده په اړه ډېر څه لا نه دي روښانه شوي. دی په 1280 میلادي کال کې په سوګوت کې خاورو ته سپارل شوی چې د قبر شاوخوا یې د حلیمه سلطان، حیمې مور، د هغه د زامنو ګندوز، ساوجي بیګ، سروبتو او عثمان، ورور یې دوندار او همدارنګه تورګوت، الپ سمسا، الپ عبدالرحمن او ډېر نور قبرونه موجود دي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کومنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.